نور د اسمنه ضرورت محسوسيږي او نه داشتا چې انسان د شیخنی ضرورت ته لري نو هغه به هر نوم یادوي په هغه باندې الله نه باور نه غواړي د الله په نومونو کې اسم اعظم د الله دی ال تعین نه ذکر کړي وجه دا و چې خلک بصیر په ماغیونو یادوي او د نور به نه یادوي په طریقې سره یو عالم لیکي وي ته د الله د ټول نمونه ځان سره یادو په توجه کې چې کوم یو نوم باندې د زړه ډیر خوږ ورغه بس امتق اسم اعظم دی د الله نه په دعا وغواړه الله بس ایسه دعا قبول کړي موږ دعا ضرورت نه لرو کوم چیرته لرلې موږ بد الله نوم او د قشن یاد کړي وي او به هغه خوندم ته اخسته وي به رب العالمین د شپې په وخت او وخت کې وسیله کې پیش کړي وي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي اذا سالتم الله جل الله نه سوال کوئ نو د فردوس سوال ته وکئ و فانه دا فردوس شری د جنت منزل او اعلی جنت د پاسه د مهربان الله عرش باندې دی او د دینه د ټول جنت نهرونه به راوالي کی د څه بنو ان شاء الله چې د جنت پر سپلوي ځای کې موږ لزیه راکړه نه چې موږ لراکې د فردوس ځای راکړه اوچت همت بسات او بل حدیث کې دا راغلی دی دې مرقبت له توس ګوره چې کله انسان الله رسول الله عقیده لري د قیو روایت هم د کافری چې کوم سړی به خپل بچی باندې حفظ قران وکي قاری د قران له ویل کېږي چې اقرا الوصل کوا او خيجا فان منزلتك استغ خريج چې د اغورسنی آیات سره چې تل ولي د دینه دا خبره معلومه شو چې د سل درجه اوچته ګورنوړي درجه مشته آیتونه به څومره اندازې څوک شپږ زره یادې څوک کوم زیات یادې امام سیوطي سے بیٹول د اتقان کی تحقیق ذکر کړی دی قران لوستل دینه دا خبره معلومه شو رسول الله موږ له فرمایي ک تاسو چیرته وګړي جنت ته ور داخل شي ګور داخله پر اساسي شی چې د قران ونه دی وزدا خبره چې دا جنت دومره قیمتي او مهم ځای دی او دې لپاره دروازې مشته د دې دروازې او چابي او کلی پیدا کول وکړ دل وړه توجه وکړ دا چې درسو پورم کلی پیدا کړ چابي پیدا کړ به موږ سره د چی سو خو ور داخلي دي امام بخاری سے روایت پیش کړی دی وقيل له دوحب راوی دی وغله ویل شو چې الیس مفتاح الجنه لا اله الا الله د جنت چابي لا اله الا الله نه ده قال بلا ولنا نو دا سړی خوشاله چې صرف لا اله الا الله نو ګرځه لکه اوس باسي فتنې پیدا شوې دي بهایان یا برادران ورته وایي ولا اله الا الله وزل سپین ساته نور هیڅ عمل مکوا مونږ کوا مرو جن سا مزکات ورکوا ما jihad کوا ما دعوت کوا مبل او به د خپل مشرانو د تربیت ورکړي چې ګوره دی یو عالم سره هم باس نه کوي په تور مثال داس ما ملګری دی زدل یو غلط نظر وکای مخدله دایم چې بده جلال آباد کې څومره علما دي ګور دي چا سره هم نه کینی ځکه دا ضرور کړي چا سره کینې سنو خامہ خدله حق الله نصیب کوي دیو عالم سره کینې د بل سره کینې د بل سره وی باس هم نه کوي خو به ورته ویلي ولكن ليس من مفتاح الا وله اسنان ایچ شابه نشه مگر د غیر پر هغه کو نشته طبعا شابه چې هغه خطواله پورتواله لري لا اله الا الله خو دې ویلې په دې کې د جهاد مسائل شته په دې کې د زکات مسائل شته په دې کې روزه شته په دې کې دعوت شته په دې کې بل شته دا ټول چې کله راجمع کړي به دې ویلې شي چابي اصل لا اله الا الله خو نه ده معاذ بن جبل فرمایي رسول الله فرمایلی دي عليه الصلاه والسلام الا ادلك على باب من ابواب الجنه معاذ الجنه دروازونه په دروازه باندې تار خودل نظر کو معاذ سره ډیر مين او رسول الله قلت ما ورته بلا ولنا يا رسول الله نو قال ما لا يقول لا حول ولا قوه الا بالله نشته ګرځیدل د ګنانا او نشه طاقت پنه کوي باندې مگر دا ټول الله په فضل باندې کی د ګنانا ګرځیدل او نیکه په طرف راتلل دې ځکه ګوره ول چې ابي رسول الله ذکر کړي لا حول ولا قوه الا بالله دا ویل دلیل په دې باندې چې د جنت چابي خلا اله الا الله ذلک دا مانځ چابي او دستي د حج چابي چې د احرام دی د نیکی چابي چې د صدق او رښتیا جذبه د جنت چابي توحید د علم چابي او کلی چې دا کیسه سوال او خو وکه خودل د کامیابی کلی چې دا هغه صبر دی د زیاتوالي کلی چې دا هغه شکر دی ته چې وګړې نعمت تعالی الله زیات کړو شکر وباسه
شکر سمانا ترک المعصیه ګناه پر خودل او د ولایت د الله دوستانی چابي شي دا ذکر د رب العالمین دی الله بیا دی د دنیا او د آخرت د کامیابی چابي شي دا تقوا ده د توفیق چابي شي د الله سره مینه ده د الله نه یره ده او د قبولیت چابي او کلی شي د دعا د الله نه بغواړي د ایمان چابي شي دا غدا چې د څومره مخلوقات رب العالمین پیدا کړی دی به ټولو کې به تاسو سوچ کړئ شرط موږ چې وخت نه دی پیدا کړی ځان سره چې ورځ شرط مازیګر مازنه روسه یې په وخت کې کینو د الله په مخلوقاتو کې سوچو چې الله دې ون له ګوره څومره پیدا شوی دی غرون له ګوره دی ورځ له ګوره دی بر اسمان له ګوره ته څومره لوی ذاتي څومره کمې زیته چې سبا راکې ما کړی دغه بارکه درنه بخنه غواړم او د دې خبرې کلی چې سړی رب العالمین باندې ور داخل شي اغه زړه به د هر قسمه ګناه نه پاکای بقلب سلیم د الله لپاره مینه او د الله لپاره ورانه که سړی دا وګړي چې زما د زړه ژوندې شي د لپاره بچي شي قران کې به سوچ کوي او خاص کر پېښمي وخت کې د الله نه بکنه غواړه د الله د رحمت چابي شي د الله د بندگانو سره احسان کوه احسان نیکی وسره کوه او د رزق چابي د موږ ته شنه د رزق په منډه ترلې شروع کړي دي رزق نشته کله یو کار کوو کله بل وکړونه الله رسول موږ خو درې دی یو د الله نه بکنه غوښتل او بل رب العالمین نه یره تقوا او استغفر الله یو سړی دا وګړي چې الله مال عزت راکړي د اکثر انسان په طبيعت کې دا خبره پرته وي نو د عزت چابي چې دا غدار طاعت الله ورسوله د الله او الله د رسول خبره منل کله چې د قران او سنت عمر او عمر سے فرمایي بجدي کې عزت د دین نه بده خو چې بل څه کې چې عزت ولټه وګوره سړی برباد دی اب خپل به عزت شوی دی د اخرت لپاره د استعداد چابي چې را قصر العمل واړو امیدونه ساتل دا کوم زودا درس یو کې بجدي غنه چې داس ما خره درس داس ما خره مونږ او د خیر چابي چې دا د الله رب العزت سره مینا او د شر چابي چې دا د دنیا سره مینا اوګدو امیدونه ساتل دا سړی یې برباد کی د شي کارونه به کوم او به د شي کارونه وشي به بدا وشي رسول الله درې کړ کې وېسي وې د شي وېسته بل د شي وې دا انسان دی دې امیدونه دي چې دا کوم د منځ کې مرګ راځي چې د مرینه ونی سیسته چې بګي ورده چې آرام هر څه پاتې شي هیڅ شی به ونی نو دلیل به دې باندې چې دا چا به سړی خپل کی لکه به تور مثال د شراب د چابي د اری ګناره د قشن د زنا لپاره دا نظر خوشی کول د انسان لپاره قسمه مرزونه پیدا کوي دا یو حدیث او اخر حدیث دا ویما یو صحابي فرمایي چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم جنازې لوت دله واستوجو کوي د الله نبی وکینه سره قبر خواک موږ په ګرچا بیره نه سوده چې کیفیت باندې نه سوله کزمن چې بری سرونه باندې بالکل مارغان نه است صحابه ډېر مؤدب خلک وو د زمکه بسر باندې بهترین خلک و ذکر رب العالمین محمد رسول الله انتخاب کړه و قبر انت استل کېدو د الله نبی درې کړه ویل اعوذ بالله من عذاب القبر اعوذ بالله من عذاب القبر اعوذ بالله من عذاب القبر زپنه یې سم په الله باندې د قبر د عذاب نه او به ویلې وې دا مومن سړی چې کله د آخرت په طرف باندې روانيږي او دنیا نه جدا کیږي ملائکه ورته راشي دل واستوجو کوي رسول الله فرمایي دا مخونه دي ملائکه داسې مزیدار لکه انوار پلقي او د دې هر یو سره د شي ناشنا خوشبوئی ده عطر دي او کفن دي فجلسوا دوی کینی منه دې مړیلا مد بصری په دومره د څومره د سترګې کار لکه شړې سترګې څومره کار کوي په دې کیفیت ونه لري دوی کینی د مزیدار ملائکه دلته ملک الموت را روان شي حتی تر دې پورې شي دې مړی وې دې سړی خوا کې کینی سرلا فیقولون دا خبر ورته وکي دي نفس لا چې اے فاک نفس راوزا رب العالمین د خوانه تعالی بخنه شوی دا او الله ستانه راضی دی الله معاف کړي می الله دنه راضی دی رسول الله فرمایي د دې بدن نه توجه وې د شي کیفیت باندې دا روح روزي لکه څنګه چې یو سړی دی او هغه د ګوډې شي د وبونه ډکړې دی او روتي د اساس کې شيشته وځي په آرام تکلیف مغلیف نه
ودالات وکړه چې دا روح راوالي د سترګې در په اندازه باندې نور ملائکه ورته پریندي چې ایسه غوي تی والی او پاغه مزیدار کفن چې باندې خوشبي وای ولا شوی دا هغه کو د روح تاو او د چې مزیدار چې بده مقدس مکه باندې ودا باسي حیوانات داغي خوشبو وغیرہ محسوسي وېدو د روح پورته خيږي تر دې پورې چې د ملائکه مجلس ته ورشي نو هغه ورته وایي چې مر څومره مزیدار روح دا ډېر پاک روح دی نو دی ورته پلانې ابن پلانې دی دا ډېر ښه سړیو په دنیا کې چې په دنیا کې په دې نمونه باندې دي تر دې پورې چې اسمان د دنیا لاړ شي دروازه ورته خلاص شي ملائکه مقرب ورته ودرېږي حتی رب العالمین له ورسي الله رب عزت ورته وایي چې زمانه دې بندا مسله په علم کې ولي کوي او دا روح برته نور لاندې زمکه له بوزي زګې دې زمکه نه ما د خلک پیدا کړی دی او پم دې کې برته ورسوم او دې نه برته بیره وبا سبب په دا روح برته بیره شي دی بدن لا دوه ملائکه ورته نور مخې لرش هغه شکل راشي دنه ست پوښتنه کوي اول وردا پوښتنه کوي چې من ربک رب دې څوک دی فیقول دا ورته چې رب الله رب زما الله دی وی به ورته چې ما دینو کا سره دین څه دی وی دین الاسلام زما دین چې د مقدس اسلام دی عزتمن اسلام به ورته چې دا سړی څوک چې تاسو کړه لګل شوی دی نو فیقول دا سړی ورته هو رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله دا فیقولان ملائکه ورته وی چې ته به دې څه پوي دي چې دا رسول الله دی